د قرآن کریم د 10 سپارې 8 نمبر سورت سورۃ البروج سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 22 آیات او یوه رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله جل جلاله په نامه چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قسم په اسمان چې خاوند د برجونو دی، یعنی هغه محلات چې د نگرانی کوونکو ملائکو د پاره مقرر سوي دي، او قسم په هغه ورځ چې وعده یې کړل سوي ده چې مراد ځنې د قیامت ورځ ده، او هغه ورځ چې حاضریږي، او په هغه ورځ چې هغې ته ور حاضریږي چې مراد د شاهد او مشهود څخه د جمعې او عرفات ورځ ده. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وژل سوي او هلاک سوي دي خاوندان د کندو جوړولو د اور، هغه چې خاوند د بلیدو کله چې به دوی پر هغه اور یعنی شاوخوا او غاړو د اور ناست و، او دوی به پر هغه څه چې کول به پر مؤمنانو باندې حاضر و یعنی لیدل به. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. او دوی بدلان نه اخیستل او عیب یې نه لیدی د هغو مسلمانانو څخه مګر دا چې دوی به ایمان لرونکي و په الله جل جلاله سره. هغه الله چې غالب قوي ډیر ستایل سوی دی، د صفت او ستاینې لایق دی. هغه ذات چې خاص دلره باچهی د اسمانو او د مځکې ده، او الله جل جلاله پر هر شي باندې خبردار پو شاهد دی. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بشک هغه کسان چې عذاب یې ورکوي مؤمنانو نارینو او مؤمنانو ښځو ته، او بیا یې توبه ونه کښل، او ستا د دوی دپاره عذاب د اور سوځونکي یعنی د هغه سوځلو د اور عذاب سته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بشک هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي او کړي دي ښه عملونه او نیک کارونه، د دوی دپاره باغونه یعنی جنتونه دي چې بهیږي بلاندې تر دغو جنتو او باغو 4 قسمه ولې. همدا ډیره لویه کامیابي ده. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. بشک نیول د رب ستا ډیر سخت دی،
بېشکه الله جل جلاله اول پلا پیدا کوي انسان د نطفې څخه او بیا دوهمه پلا پیدا کوي د مرګ وروسته او همدا الله جل جلاله بخښونکی محبت کوونکی دی د مؤمنانو سره مالک او خاوند دی د عرش چې لوی دی او ډیر ښه کوونکی دی د هر هغه څه کوم چې الله جل جلاله یې وغواړي او اراده یې وکړي هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ آیا راغلی دی تا ته ای محمد صلی الله علیه وسلم خبر د لشکر چې د فرعونیانو او سمودیانو دی بلکې هغه کسان چې کافران سوي دي ستا د قوم څخه په درواغو کښې دي یعنی پر قرآن کریم او د قیامت پر ورځ ایمان نه راوړي او درواغ یې بولي او الله جل جلاله پر شاوخوا د دوی احاطه کوونکی او راګرځېدونکی دی بلکې دا قرآن ډیر لوی دی لیکل سوی دی په لوح محفوظ کې چې د جبرائیل علیه السلام په واسطه تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې را رسېدلی دی